موږ خو وروره تقریبا دا 40-45 کاله کېږي چې دا د موږ د هجرت ټیم راغی او دې نه مخکې چې موږ پلرونه تله راتله هغه بېل وخت و. اوس موږ دې مال سره څه وکړو؟ حکومت وایي چې لاړ شئ زی په خوښ رضایي لاړ شي. خوښ رضایي خو دا اوس موږ سره دا واړه بچي دي ګډ په نارانو کې دي، هغه به تقریبا میاشت یوه نیمه باد کې راکوزېږي که نه، دا د ګډو بچي دي. دا مو اوس له ډاره راکوز کړو چې یاره خو نه پرېږدي څوک که نه. نو موږ دا مطالبه لرو د حکومت نه، ګورمنټ نه دا مطالبه لرو چې دا مال اوس دغه د راغلی ټول پیچس پې ولګېده، څوک یې د چرګانو په بیه هم نه اخلي. باقاعده مانده چې کوم مال پاتې دغه به میاشت یوه نیمه بعد راکوزي، لکه اوس فصلونه دي ځمکې تانګې دي او وروره بس. نو موږ دا مطالبه ده چې موږ ته څه ټیم کال 2 کاله ټیم راکړي چې موږ دا مال په خرڅ کړو او د دوی په مخ کې دوی به ولاړ موږ خپل تنبوان ګاډو ته اچوو زوبه. او نن سبا خو نه دا مال خرڅېږي نه څوک ورته رانږدې کېږي. دا د نارانو د کاغانو مال ده، د یخنۍ مال ده، فلحال په دې وطن ګرمي ده. نو موږ دا مطالبه لرو وروره چې موږ سره څه خصوصي رعایت وشي او نظرثاني وشي. څوک به تیار وي څوک به تیار نه وي، چې تیار دي روان دي. اوس موږ څه وکړو؟ که د دې مال لاره یې تاسې راوښئ، که موږ ته په تورخم باندې لاره راکوی شي او پرېږدي را سره بیا خو موږ څه ګیله نشته زوبه که خیر وي. او که بیا هغسې هم نه وي چې موږ ژوندي سر مال هم نه پرېږدو، نو دې سره به موږ آخر څه کوو؟ ګورمنټ اخلي په چای سپاري، ښه دا ما ونیسي دې پټي کې زه ونیومه ګاډي ته مې واچوي ډیپورټ شوې، ښه دې مال ته څوک ګوري؟ دې مزدور څوک شو؟ دا به په دې شړو کې ناست پراته وي، څوک به سپي خوري څوک به ګیدړان خوري. نو ښه خبره دا ده موږ خوشحاله یو چې دوی موږ باندې تنګي مثال او نن پرېږدي. بیا د یو کال نیم 2 ټیم راکړي موږ به په خپله خوښه لاړ شو، مال به ختم کړو. دوی سره به موږ اګریمنټ هم ولیکو چې یاره خو ته په موږ ناراضه موږ ته اګریمنټ وښیه چې دا مال ګوره قربانۍ په قربانۍ مال ختمېږي. څه مال چې تیارېږي هغه په قربانۍ ختمېږي، څه چې پاتې شو هغه به بیا ساتې. نو دا مطالبه موږ لرو وروره چې موږ سره څه نظرثاني وشي د حکومت لخوا. له ټولو نه دا هیله ده چې په تګ باندې که دوی خفه وي موږ به لاړ شو، خو د مال کاته سخته ده. اوس یو سړی ګاډی لري هغه به پارکینګ کې به یې ودري، یو سړی به مثال طور باندې کور لري هغه ته به تاله واچوي، ویزه میزه به جوړه کړي. نو دا ګډان به موږ څنګه کړو؟ دا خو هېڅوک هم نه ساتي. که موږ ته د ویزې له سیسټمه موږ سره سهولت راکوي هم کور آباد، که موږ ته ټیم راکوي هم کور آباد. دغه مطالبه موږ له دې حکومت نه لرو.